د صدر سے په اجازت د زرغون شاه غمجن سے یو کلام به پیش کوم. رسول وی اصحابو چې نزدې کله قیامت شي هر کار به په رشوت شي. رسول وی اصحابو چې نزدې کله قیامت شي هر کار به په رشوت شي. رسول وی اصحابو چې اخره زمانه شي دنیا به پیمانه شي. خاون به کمزور واګ به ټول د زنانه شي هر تاو به نارینه شي. شروع به په ریډوانو په ټیویانو کې ګانه شي علم به مستانه شي ډانسونه به شروع شي ښځینر به په نالت شي هر کار به په رشوت شي. رسول وی اصحابو چې نزدې کله قیامت شي هر کار به په رشوت شي. مخلوق بشي بیزاره د یو بل نه کور په کوره دښمن به رور ضروره زامن به ورکوي هر وخت پلار ته جواب سپوره خلاف به لور د موره شګران به اوسي د په یو کال د خواخینګوره هر وخت به کوي شوره د خلکو مشغوله به د یو بل سره غیبت شي هر کار به په رشوت شي. رسول وی اصحابو چې نزدې کله قیامت شي هر کار به په رشوت شي. بېښکاره به کلمه وی خو په زړه به یې بېماني وي لګیا به په وراني وي عمل به د زړه نه وي تش به د خولې مسلماني وي هر وخت به پریشاني وي دنیا او په پیسو پسې به وړالې ونې وي بېحده به ګرانې وي خپل دین به خرڅوي مسلمانان خوب به دولت شي هر کار به په رشوت شي. رسول وی اصحابو چې نزدې کله قیامت شي هر کار به په رشوت شي. وی حیا شعور به رک شي زنانه به ځي بازار ته روانې به وي ښار ته عالم به ورته ګوري اشارې به کوي یار ته دیو ناستې به وي سیار ته زامن به نافرمانه شي کنځل به کوي پلار ته غوږونه سه گفتار ته په داسې ګناهونو کې به ګیر زما امت شي هر کار به په رشوت شي. رسول وی اصحابو چې نزدې کله قیامت شي هر کار به په رشوت شي. ننګیال صاحب دې ته غوږ کېده وی ظالم بادشاه به راشي ډېر به تنګ غریبانان وي نشه به بدماشان وي قانون به د انګریز وي تش به خوله به مسلمان وي خلاف به د قرآن وي مالدارو به نیولي عدالت کې وکیلان وي ملګري به یې ججان وي مظلم به لیږي جیل ته د ظالم به ضمانت شي هر کار به په رشوت شي. رسول وی اصحابو چې نزدې کله قیامت شي هر کار به په رشوت شي. ظالم بادشاه به راشي ډېر به تنګ غریبانان وي نشه به بدماشان وي قانون به د انګریز وي تش په خوله به مسلمان وي خلاف به د قرآن وي مالدارو به نیولي عدالت کې وکیلانې ملګري به یې ججان وي مظلم به لیږي جیل ته د ظالم به ضمانت شي هر کار به په رشوت شي. غمجن زرغونه دي وبکړي اوږده اوږده امیدونه ګټي به دولتونه جوړوي به خپاخې پخې ښه دنګ مکانونه باغونه چمندونه ډاکې زنا به زور شي بې ګناه به کړي قتلونه غوږ کېده په مضمونه حدیث دی د حضرت چیر به مرګ اخرت شي هر کار به په رشوت شي. رسول وی اصحابو چې نزدې کله قیامت شي هر کار به په رشوت شي. السلام علیکم. وای سپېرې چې دا کوسې ووینم زړه مې وچوي سپېرې چې دا کوسې ووینم زړه مې وچوي چې ستا د کور ورانې تندې ووینم زړه مې وچوي. او د بېنظیرې د پیسو په نوم د بینک مخې ته چې په قطار کې پښتنې وینم زړه مې وچوي. د بېنظیرې د پیسو په نوم د بینک مخې ته چې په قطار کې پښتنې وینم زړه مې وچوي. د وطن غرونه مې د سرو زرونه چولي یادي حبیب صاحب د وطن غرونه مې د سرو زرونه چولي یادي خو چې شلېدلې ستا جامې وینم زړه مې وچوي. او میدان زما د زمرې زه یم وطن زه ګټم شاداب صاحب میدان زما د
زمره زیم وطن ز ګټما د بل په غاړه چې تمغه وینم زړه مې وچوي نا وخت کېږي زه ډیفنس ته ځم دا یو کلام د ملګری په فرمایش باندې دی ویدبار په مکه و یو ورځ به دا دنیا پاتې شي د غمانې د بنگلې به د ارچا پاتې شي ادبار په مکه و یو ورځ به دا دنیا پاتې شي د غمانې د بنگلې به د ارچا پاتې شي د غمانې د بنگلې به د ارچا پاتې شي ادبار په ما کا و یو ورځ دې سفر دې رورا سوک به مخ کې سوک برست خپل نمبر دې رورا درنه بیار د محفل خپل خندا پاتې شي د غمانې د بنگلې بد ارچا پاتې شي ادبار په ما کا و یو ورځ به دا دنیا پاتې شي د غمانې د بنگلې بد ارچا پاتې شي دا محفلونه خنداګانې با مدام نوي لکه چې وسی ګوري داسې با آرام نوي د دولت مندونه بخپلا بوا وا پاتې شي د غمانې د بنگلې بد ارچا پاتې شي دا دولت من په دې دنیا باندې عیشونه کوي پتور لحد کې بیا ورستو ارمانونه کوي دا پلال جګټلې مال بخا مخا پاتې شي د غمانې د بنگلې بد ارچا پاتې شي ډیر مننه شاعر لقمان وای زبهم تنا روان شما پتور لحد کې بد خور بندوان شما یتیمان مان بواحد او فیض الله پاتې شي د غمانې د بنگلې بد ارچا پاتې شي ادبار په مکه و یو ورځ به دا دنیا پاتې شي د غمانې د بنگلې بد ارچا پاتې شي السلام علیکم